که هندوستان او پاکستان سره ښکر په ښکر شي نو کوم یو به مات کړي. سلامونه نیک هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ویډیو تر پایه پورې در سره وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګوڼې نشان ووهئ. له دویمې نړیوالې جګړې او د ملګرو ملتونو له سازمان د جوړېدو راوروسته د اوسني بنګلادیش او پاکستان په شمول له هندوستان یو ستر وګړیزه او پراخوالی لرونکی برخه له جلا شوه چې د پاکستان نوم ورکړل شو. د پاکستان په نوم نوی جوړ شوی هیواد ته په 1893 زیږدیز کال کې له افغانستان څخه جلا شوي پښتونستان هم د دغه هیواد برخه شوه. خو په 1901 کې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې وروسته په خپله پاکستان تجزیه سو او بنګلادیش ورڅخه لاره بیله او مستقل هیواد شو. له هغې لومړۍ ورځې بیا تر نن د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر د شخړو او تاوتریخوالو سیمه ده چې دواړه یې د خپلولو هڅې کوي. د کشمیر پر سر هند او پاکستان 3 ځلې مخامخ جګړې کړي او همدا ډول یې د همدې کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو سیاسي، ډیپلوماتیکي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې خړې پړې شوي دي او تازه دواړه هیوادونو سره سنګرونو ته شوي دي. دلته درته د هند او پاکستان پوځي ځواک ته لنډه کتنه کوو. لومړی د پوځي ځواک لپاره ځانګړې شوې بودیجې. هندوستان خپل پوځ ته په 2013 کې 950 میلیارډ امریکایي ډالره بودیجه ځانګړې کړې وه. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ خرڅ په یاد کال کې 11 میلیارډ امریکایي ډالر وو. هند د پاکستان په پرتله 15 ځلې ډېر خرڅ پر خپل پوځ کوي. دویم اټومي ځواک. د اټومي ځواک په برخه کې بیا پاکستان له هند وړاندې دی. په 2013 کال کې د پاکستان د اټومي سرګلولو شمیر 150 او د هندوستان د اټومي سرګلولو شمیر 140 وو. دریم انساني یا پوځي ځواک. هندوستان د پاکستان په پرتله 2 برابره انساني پوځي ځواک لري. د هند پوځي ځواک شمیر 1 میلیون او 240 زره دی چې په دې کې 180 زره بحري او 120 زره هوایي ځواک هم شامل دی. بیا د پاکستان د انساني پوځ ځواک شمیر 580 زره تنه دی چې 23 زره یې بحري او 10 زره یې هوایي قوه ده. څلورم سترې وسلې. هندوستان 3515 ټانکونه، 215 چورلکې، 9919 توپونه، 3006 زغروال لیدونکي ګاډي لري. پاکستان بیا 2409 ټانکونه، 1.5 چورلکې، 4402 توپونه او 1615 زغروال لیدونکي ګاډي لري. بحري یا سمندري ځواک. هندوستان یوه ایرکرافت کیریئر بیړۍ، 14 سبمیرینز بیړۍ، 14 ویجاړونکي یا ډسټرایر بیړۍ، 14 فریګیټس بیړۍ، 106 ګزمکونکي کوچنۍ بیړۍ لري. د هندوستان د بحري ځواک په مقابل کې پاکستان د ایرکرافت کیریئر بیړۍ نه لري. سبمیرینز بیړۍ یې 8 دانې دي، ویجاړونکي بیړۍ نه لري. فریګیټس بیړۍ یې 9 دانې دي او د ګزمکونکو د کوچنیو بیړیو شمیر یې یوازې 18 دی. هوایي ځواک. د هندوستان په هوایي ځواک کې د کمبیټ ایرکرافت شمیر 814 او د پاکستان د کمبیټ ایرکرافت شمیر 425 دی. نو په پایله کې ویلی شو چې د پوځي ځواک په پرتله کې که چیرې هندوستان او پاکستان سره جګړې ډګر ته دننه شي نو پاکستان نشي کولی چې له هند بریا ترلاسه کړي. خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.